دا د امن کلتوري ماښام تر نامه لاندې مشاعره ده. په یاده مشاعره کې چې د خوست ولایت د شاعرانو ترڅنګ د نورو ولایتونو څخه راغلو شاعرانو هم شتون درلود، د تڼیو ولسوالۍ په درګې سیمه کې ترسره شو. دلته د یادې سیمې یو شمېر پخواني توکي هم نندارې ته وړاندې شول. د امن کلتوري ماښام مشاعرې د تابع کوونکو په وینا له یادې مشاعرې څخه یې موخه نورو ولسونو ته د یادې سیمې کلتور ښودل او د امن پیغام نورو ته رسول وو. لکه تاسو ته بهتره معلومه ده چې د امن کلتوري ماښام دوهم ځل دی، تیر ځل هم شوی او چې دا ځل دوهم ځل دی. لکه نوم نه یې معلومیږي امن کلتوري ماښام چې یو پیغام یو میسیج خلکو ته موږ دا ورکوو چې الحمدلله دلته په سیمه منطقه کې امن امنیت دی، هیڅ ویره او ډاډ نشته. او ترڅنګ یې د سیمې منطقې کلتور د تڼیو ولسوالۍ اړوند د سیمې منطقې کلتور نورو ولسونو ته وړاندې کوو، نندارې ته وړاندې کوو چې تاسو شاید حال یې هغه کلتوري شیان چې موږ دلته ایښي. بلخوا شاعران دا ډول مشاعرې د ادب په پیاوړتیا او نوې او تکړه شاعرانو په پیژندلو کې مهم یادوي. دلته ادبي تندې خړوب کیږي او د شاعران راځي، شاعران دي همدغسې باذوقه خلک دي، د دوی کوم څه چې راوړي وي یا دوی خپله مینه راوړي وي په نورو خلکو باندې ویشي، دا ډیره د ویاړ خبره ده او دغه یو نښان دی، یو سمبول دی تر څو په افغانستان کې یا د افغانستان په خلکو کې مینه ده، یوالی دی، باذوقه خلک دي او همدغه شان دغه رقم ته محفلونه، دغه شان ماښامونه دا نړۍ ته ثابتوي چې موږ په خپلو منځونو کې یوالی لرو، مینه لرو او اتفاق. یقینا دا ډول ماښامونه یا دا ډول ناستې یا دا ډول مشاعرې په خوست کې په افغانستان کې د شاعرانو ځوانانو په مجموع کې د ټولو خلکو ترمنځ مینه، محبت او ټولنیز اړیکې تنظیموي. او د دې ترڅنګ هغه شاعران چې په ټولنه کې پاتې دي چا نه دي پېژندلي، هغه هم د دغه دا ډول مشاعرو له لارې خلک کولی شي چې دغه شاعران وپېژني. یاد دې وي چې خوست ولایت کې ډیری وخت د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست له لوري د یاد ولایت په مختلفو سیمو کې مشاعرې ترسره کیږي. نږدې یوه میاشت دمخه په یاد ولایت کې د رنګین ماښام تر نامه لاندې مشاعره ترسره شوې وه.